مولانا فضل الرحمن صاحب یو بیان کړی ده او دا حدیث مبارک بیان کړی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلک نبی خلفه آخر او کما قال علیه الصلاة والسلام. پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی د بنی اسرائیلو سیاست په جناب انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات کولو، او کله به چې یو مبارک پیغمبر دنیا نه تشریف یوړو بل الله پاک جل شانه راواستولو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک آخر کې او فرمایل وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه د ټولو نه آخرنی پیغمبر یم علیه السلام. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه د ټولو نه آخرنی پیغمبر یم علیه السلام، او زمانه پس په بل پیغمبر نه رضی. سیاست د علماء کرامو کار دغه دنیا کې اوس ولی علماء کرام د جناب انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات وارثان دي، او سیاست د هغوی کارو. سیاست معنا سرونو، سیاست معنا ملکی انتظام جوړول، د ملک انتظام جوړول، نظام جوړول، هغه نظام چلول. نو مبارک پیغمبر علیه السلام به چې الله پاک جل شانه راواستولو هغوی به سیاست کولو، لیکن پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی زه د ټولو نه آخرنی پیغمبر یم او زمانه پس په نبی نه راځي. بعد ظالمان را پاسېدلی دي او دا کلیپ یې کټ کړی ده، دا کلیپ یې کټ کړی ده. او مولانا فضل الرحمن صاحب حفظه الله په هغه باندې دا دعوه کړله چې دوی ویلي العیاذ بالله وی زه پیغمبر یم، معاذ الله، علیاذ بالله. دا خبره کړې ده چې مولانا فضل الرحمن صاحب قسم ده چې د ختم نبوت غلام ده. د ختم نبوت دپاره وروره کارنامه یې ګوره، دا د چا بچی ده؟ دا د مفکر اسلام مفتی محمود رحمه الله بچی ده، او هغه په 1973 کې راپاسېدو د قادیانینو خلاف. بټو صاحب چې کم وخت کې وزیر اعظم و هغه وخت کې راغو، ورسره نور علماء کرامو، او هغه ته دا بل پیش کو چې قادیانې کافر ده، هغه نه منل. بټو صاحب هم هغه وخت کې داسې حالاتو کې و، لیکن مولانا صاحب رحمه الله هغه پې راپاسېدو، ځان سره نور علماء کرام کل، او بټو صاحب له سار ټایم کې یا شپې د شپې لاړل ښه، او دا ورته ووي چې ای بټو صاحب خو یو کارنامه یې کړې ده بې بټو صاحب هم، او دا ورته ووي چې موږ تاله د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارکې هغه صادر راوړی ده په چې ګوره د دې لحاظ وساته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک آخرنی پیغمبر د علیه السلام، د هغه نه پس په بل پیغمبر نه راځي. لهذا قادیانینو دعوه کړې ده او قادیانې کافر ده. دغه وخت کې بټو صاحب لم بس خدای پاک یو عزت ورکولو، یو کارنامه ترې کېده، قلم یې راواغستو او دستخط یې وکړو چې قادیانې کافر ده او اقلیت قرار شو. مفتی محمود رحمه الله چې د مولانا فضل الرحمن صاحب پلار ده، والد محترم ده، هغه دا کارنامه کړې ده، او نن یو ظالم راپاسي د مولانا فضل الرحمن صاحب په باره کې چې د ختم نبوت دپاره کمې قربانۍ نه دي. قسم درته دویم که نن مولانا فضل الرحمن صاحب په پاکستان کې نه وی، تا به د دې قادیانیتو حالات کتلی وو، دا علماء کرام نه وی. الحمدلله مولانا فضل الرحمن صاحب په هر محاذ باندې د قادیانینو خلاف کوي. دا موږ چې کومې جلسې کوو د قادیانیت خلاف کوو، او د ختم نبوت جلسې کوو. الحمدلله مولانا فضل الرحمن صاحب موږ سره تایید ده په دې کې چې د په هر میدان کې په سیاست کې چې د حکومت د طرف نه کومه خبره راشي، مولانا فضل الرحمن صاحب موږ سره ولاړ وي. الحمدلله دا موږ قائد ده. او دا ظالم راپاسېدو او د هغه کلیپ یې کټ کو، او دا یې وی چې العیاذ بالله مولانا صاحب یې چې د پیغمبر یم. دا خبرې څوک کوي؟ دا چا چې دا کړې ده
د پیغمبر علیه السلام مبارک نه پس العیاذ بالله چا چې د نبوت دعوه وکړه هغه ګورې کافر ده، کافر هغه کافر ده، هغه مرتد ده، هغه خارج عن الاسلام ده. رور علماء کرامو پورې خندا مه کوئ. علامه شامی رحمه الله لیکي کم سړی چې عالم پسې د دې حیثیت نه خندا کوي چې دا عالم ده، شامی لیکي چې دا کافر ده، کافر دا سړی کافر ده. نو رور علماء کرامو پسې دا خبرې مه کوئ. او مولانا فضل الرحمن صاحب حفظه الله د ختم نبوت غلام د غلام او دا هغه خلقو چې کم د ختم نبوت دپاره کار کوي، مولانا صاحب ته الحمدلله وایي موږ در سره یو که نه، او د ختم نبوت دپاره کم کار کوي. په جلسو کې ته د مولانا صاحب بیانات وګوره، او اول خو کو ایمان تیروي دغه بیان پوره وګورئ چې مولانا صاحب کم حدیث مبارک ذکر کړی ده هغه بیا کټ کړی ده. وروڼو خدای پاک جل شانو دې په موږ رحم وکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين.